د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالۍ په مورچل سیمه کې ولسي پاڅون کوونکو د دریو بهرنیانو په ګډون 4 داعش وسلوال وژلي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان وایي پیښه تېره شپه ناوخته په داسې مهال رامنځته شوې چې ولسي پاڅون کوونکو دولت ضد وسلوالو ته کمین نیولی و او نښته رامنځته شوې. ولسي پاڅون کوونکو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د منځه وړلو پر موخه باندې د مورچل په سیمه کې کمین نیولی و چې د وسلوالو مخالفینو سره نښته رامنځته شوه. په طرز کې دا 4 داعش وسلوال ووژل شول. مشرقي وال زیاته کړه چې په وژل شویو داعش وسلوالو کې نذیر زاهد یاسر د خیبر پختونخوا اوسیدونکي او د اولجان په نوم یو تن د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د مشرقي وال په وینا د غرض د سید انور په نوم یو تن چې د داعش وسلوالو سره بندي و د هغوی د منګلو څخه آزاد او خپلې کورنۍ ته تسلیم کړی. همدا شانه یو تن چې وړاندې نه د داعش وسلوالو سره اسیر و دغه د داعشیانو د منګلو څخه آزاد او خپل کورنۍ ته تسلیم کړی شو. نوموړی زیاتوي چې په یاده سیمه کې 2 تنه د حیات او عابد په نوم مشکوک کسان هم نیول شوي. په یاده نښته کې 3 میله کلشینکوف یو ځانمرګی واسکټ د پاڅون کوونکو لاسته ورغلي. د مشرقي وال په وینا په نښته کې ملکي وګړو او پاڅون کوونکو ته زیان نه دی اوښتی. تر دې دمه داعش وسلوالې ډلې په دې اړه له رسنیو سره څه نه دي ویلي.